بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند محترمو، کچره تاسو دا غواړئ چې په یوه شپه کې د الله جل شانه زما حاجتونه پوره کړي، نو ان شاء الله تعالی هم داسې به ضرور کیږي. الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه هم پوره کړي، تاسو ته په خپل مقاصدو کې کامیابی هم درکې او ورسره د تاسو مشکلات او پریشانی دا به هم الله جل شانه ختم کړي. او هغه هم په یو شپه کې، یا د چا اولاد نشتا یا اولاد شته نارینه اولاد نشتا، نو داسې رولا او داسې خويند له پکار دي چې دا بهترینه مجربه وظیفه د صرف یو پیر آزماو کی. یا تاسو چرته رشتہ کول غواړئ او دا غواړئ چې په یو خو بهترین ځای کې په شریفه او مالدار کورنۍ کې د زما نکاح وشي، که هلک وي او که جنۍ وي، د دوی د پاره دا وظیفه ډېره زیاته فایده ورکوونکې ده. یا داسې کورونه چې په هغې کې اختلافات وي، په هغې کې پریشانی وي، جنگ جګړې وي، ټینشن وي، ډپریشن وي، نو دا وظیفه د دغه کورنۍ والو کې ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د دې د کورنا دا تمام نفرتونه د جنگ جګړې او د اختلافات ختم کی. دا دومره موثره او برکتی وظیفه ده چې دې په کولو سره به دستاسو کور کې یو قسم له جنت وګرځيږي او دستاسو په دغه کور کې به امن او خوشحالي او برکتونه راشي او تاسو دغه نفرتونه به الله جل شانه په مینا محبت باندې بدل کی. یا داسې دوه کسان برابر خبره ده که سړی وي یا دوه ښځې وي، یو بل سره اختلافات وي، نفرتونه وي، جنگ جګړې وي، یو بل سره تعلقات برابر نه وي، نو دوی ته پکار دي چې دا وظیفه او دا ختم وکړي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د دې په منځ کې مینه او محبت را پیدا کړي. یا د ستاسو کاروبار او د روزګار مسایل وي، د دې لپاره تاسو دا وظیفه او د عظیم الشان انقلابی ختم کول شي. زما عزتمند تاسو په خپل ژوند کې د دې ډېر لوی انقلاب محسوس کړئ. یا د تاسو سم مقصد وي، په خپل مقصد کې کامیابی غواړئ، د تاسو د لوی نلوي او ناممکنه حاجت وي، خپل حاجت پوره کول غواړئ، په خپل ژوند کې خوشحالي راوستل غواړئ، غمونه او تکلیفونه ختم کول غواړئ، نو دا وظیفه درنه پاتې نشي. دا یو ډیره عجیبه وظیفه ده او ډیر عجیبه کمالات لري. دا داسې وظیفه ده چې دا به تاسو د چا د خلینا نوی اوریدلی. زما عزتمند دا داسې وظیفه ده چې په قران عظیم الشان کې هم د دې ذکر راغلی دی. دا داسې وظیفه ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هر تنګي او د هر پریشانی په وخت کې دا وظیفه کړې ده. الله جل شانه ورته په دشمنانو باندې فتح، غلبه او کامیابی ورکړی ده. لکه چېرې تاسو هم فتح او کامیابی غواړئ، خپل زندگی کامیاب کول غواړئ، هغه که د زندگی کم موړ سره د دې تعلق وي، په کوم طریقه باندې تاسو خپل کامیابی غواړئ، کم مقصد کې کم حاجت کې تاسو کامیابی غواړئ، ان شاء الله تعالی ضرور به تاسو ته کامیابی ملاويږي. زما عزتمند دا وظیفه و تاسو د ماسختن مز نه پس کوئ. د ماسختن مز نه پس ځکه چې د ستاسو ټول کارونه بخلاشي وي او ستاسو توجه او دھیان به مکمل وظیفه طرف ته برابر وي. و زما عزتمند ستاسو د صح نه صح حاجت ته، د لوی نه لوی حاجت ته، ناممکنه حاجت ته، ډېر لوی مقصد ته ته پاغي کې کامیابی غواړي، نو د غټ مقصد د پاره د غټ حاجت ته پاره به تاسو د وظیفه د تهجد په ټایم کې کوئ. کوشش وکړئ چې وختي تاسو تهجد او مز د پاره پاسئ.
د دې مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته اوس بیانوم. کچره زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ الی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ اعلان د کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکي د لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نور ډېر خپل وظیف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د ماسخوتن موز نه پس کله چې تاسو موزو کو نو دا وظیفه دا عمل تاسو کول شي تر دې پورې چې د سحر اذانونو پورې تاسو دا عمل کول شي. خو زما عزتمندو کچر تاسو یو غټ حاجت وی غټ ضرورت وی نو بیا به د پېشمنی په ټایم کې تاسو دا وظیفه دا عمل کوئ. ترتیب او طریقې کار دا ده چې د ټول نه پهلا اول به تاسو صحیح طریقې سره غسل وکړئ یعنی او بلامبه د ګرمه زمانہ دا د ګرمه وخت نو لامبل ډیر زیات آسان دي تاسو په غسل وکړئ بیا په پاکه صافه کپڑے واچوي او دا کوشش وکړئ چې د خوشبو استعمال تاسو هم وکړئ. بیا به د 2 رکعات نفل صلات حاجت نیت به تاسو وتړئ 2 رکعات نفل صلات حاجت به تاسو وکړئ. کله چې نفل وکړه نو بیا به تاسو کاونټر وی یا تسبیح وی هغه به تاسو راواخلئ خو کاونټر زما عزتمند ډېر بهتر ده چې تاسو راواخلئ. د ټولو نه اول به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 500 مرتبه 500 پیری اولولئ. بیا ورپسې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا به 500 پیری اولولئ. بیا ورپسې انا کفیناک المستهزئین انا کفیناک المستهزئین دا به 500 پیری اولولئ. بیا ورپسې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله دا به 500 مرتبه 500 پیری اولولئ. بیا ورپسې د الله جل شانه د صفات نمونه یا صمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر یا حنان یا منان یا وهاب یا عزیز اما یجیب المضطر اذا دعاه دا څنګه چې ما تاسو ته ولستل عمده طریقې سره 500 پیری تاسو دا اولولئ. بیا به دا درود شریف 500 پیری اولولئ. صلی الله علی حبیبه محمد وعلى آله وسلم صلی الله علی حبیبه محمد وعلى آله وسلم دا به 500 پیری اولولئ. او بیا به د سجدې لپاره لاړ شئ سجده به تاسو ولګوئ او په دغه سجده کې به انتهایی عاجزۍ سره توجه انکسارۍ سره دعاګانې وغواړئ. اوس زما عزتمندو کچره تاسو وایي چې یاره د دې ترتیب خو ډېر زیات اوږد دی ټول کلمات 500 پیری لوستل دي نو د تهجد په ټایم کې تاسو سره دویم کس هم دا وظیفه کولی شي دریم کس هم دا وظیفه کولی شي څلورم کس هم دا وظیفه کولی شي ان تر دې پورې چې تاسو سره ټول کسان هغه موجود وي او یو 500 پیری هغه اولولي نو ډېر کم او مختصر ټایم په دې باندې ولګي او بیا به ټول سجده وکړي او په دغه سجده کې به الله جل شانه نو دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی ډېر عظیم انقلاب الله جل شانه د تاسو په ژوندۍ کې راولي.